سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو د ګوبلین ماین ګیم چې تېره ورځ ما تاسو ته معرفي کړ د دغه څخه لایف وډرا ثبوت څنګه چې وینئ تاسو ما دغه اوس نه یو ټن کوین وډرا کو بالکل ما ته راورسېده. بالکل حقیقي سیسټم ده. همداشان دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته په دې ماینینګ کې د ټن کوین د ګټلو طریقه بغیر له ماینینګه بغیر له دې چې تاسو ماینینګ وکوئ هم کولی شئ له دې څخه فري ټن کوین وګټئ او وډرا کړئ. څنګه چې په تصویر کې تاسو ثبوت وینئ دغه اوس ما یو ټن کوین وډرا کړ او بالکل ما ته ورسېد. نو راځئ دغه ویډیو کې زه تاسو ته دا طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ چې هم په ماینینګ هم بغیر له ماینینګ په خاصو طریقو سره له دې څخه ټن کوین وګټئ. که لومړی ځل مو دا چینل نه مو لیدنه کوئ چینل سبسکرایب ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. راځو زه خپل ویډیو ته. ملګرو دغه ماینینګ کې د اکاونټ جوړولو او کار کولو باندې ما بله ویډیو جوړه کړې ده چې تاسو یې ټامنیل په تصویر کې وینئ. که تر اوسه دغه ماینینګ کې مو اکاونټ نه وي جوړ نو زه تاسو ته د هغې ویډیو لینک ډسکرپشن کې ږدم. تاسو لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ او دې کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. واقعا ډېر یو بهترین ماینینګ ده. نو ملګرو ما خپل ماینینګ راواز کړ. زه اوس مهال تاسو ته ملګرو دې کې 3 طریقې ښیم چې په هغو 3 طریقو سره تاسو کولی شئ له دې څخه فري ټن کوین ترلاسه کړئ او همداشان وډرا به هم زه تاسو ته لایف په دې ویډیو کې د ویډیو په آخر کې کوم. ښه نو ملګرو هغه 3 طریقې کومې دي؟ لومړی خو ملګرو لومړنۍ طریقه دا ده چې موږ به دې کې څه کوو دغه 1 لیول یا 8م لیول ته به ځان رسو او چې کله مو ورسو دلته ګورئ سلور ټوکن موږ ته دغه د سلور ټوکنو ماینینګ شروع کیږي چې ډیلی په 1 لیول کې موږ ته 1 لک سلور راکوي او په 8م لیول کې موږ ته 2 لکه سلور راکوي چې په یو ورځ کې که موږ دا دواړه لیول واسکو موږ ته یو ورځ کې 3 لکه سلور راکوي چې شاوخوا $3 شاوخوا کیږي یعنې دونه په اسانۍ چې بیا موږ کولی شو دغه آپشن په وهلو سره راشو دلته ایکسچینج آپشن ووهو او دا سلور ټوکن څنګه کو له دې ځای څخه بدل کو ټن کوین ته او مستقیم یې وډرا کو. لومړنۍ طریقه خو یې همدا ده چې موږ به 1 یا 8م لیول ته ځو او سلور ټوکن به جمع او سلور ټوکن به مستقیم ټن کوین ته بدلو چې دا هم واقعا ډېر ښه کار ده. راځم دوهمه طریقه تاسو ته ښیم چې هغه کومه طریقه ده چې په هغې سره هم موږ کولی شو له دې ماینینګ څخه ټن کوین ترلاسه کړو. بله طریقه ملګرو دغلته ګورئ یو آپشن ده پروموټ په نوم. تاسو به په دغه پروموټ آپشن کلیک کړئ. له دغه برخې څخه تاسو کولی شئ تر 200 ټن کوینه هم فري ترلاسه کوئ بغیر له دې چې ماینینګ وکوئ. ښه دا به څنګه ترلاسه کوو د دې شرایط څه دي؟ دلته ګورئ ما خپله له دې برخې 1 ټن کوین ترلاسه کړ. دلته تاسو کتلی شئ 1 ټن کوین مې ترلاسه کړ. ښه نو ملګرو اوس به دې برخې نه موږ څنګه ټن کوین ترلاسه کوو؟ ګورئ ملګرو د دې برخې نوم چې د پروموټ د پروموټ نه مطلب موږ به د دغه ماینینګ په اړه نه دا یو ویډیو جوړو یو کوچنی شان ویډیو 400 دقیقې مثلا تاسو چې دا د ما ویډیو څنګه اوس وینئ دغه ډول یو ویډیو به جوړو دغه ماینینګ به پکې معرفي کوو او چې کله مو ویډیو جوړه کړه هغه به پر یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک یا په هر څه چې ونشر کوو بیا چې نشر مو کړله د هغه د لینک به راواخلو لینک بیا دلته ورته پیسټ کړو. مثال په ډول زه مثلا زما دغه ویډیو چې تاسو یې ټامنیل ګورئ چې 13 ورځ مې جوړه کړه مثال په ډول زه د دې لینک راخلم دلته اچوم دغه د زما د یوټیوب د ویډیو لینک دلته به تاسو ورسره هغه معلومات لیکئ چې دا ویډیو د څه په اړه ده. مثلا په انګلیسي به ورته لیکئ چې مثال په ډول دغه ویډیو د دغه ماینینګ په اړه ده او ما پکې دغه ماینینګ معرفي کړی صرف سوچ یو څو خطه ورته ولیکئ ډېر لنډه کې مثلا ولیکئ چې دغه ویډیو د دې شي په اړه ده یا د دغه ماینینګ په اړه ده. دغه ډول به ورته دلته لږ معلومات ولیکئ څنګه چې مو لاندې ولیکئ چې دا مو ولیکو د سینډ آپشن به ووهئ ملګرو او دغه ستاسو ویډیو چې ده بیا دلته انډر ریویو ته راځي. انډر ریویو ته چې راغلله بس د دې ماینینګ والا ستاسو دغه لینک بیا ګوري ستاسو ویډیو ګوري او ویډیو چې خوښه شوه تاسو ته له 1 ټنه نیولې تر 200 ټنو پورې جایزه درکوي. نو څنګه چې وینئ ما هغه خپله 13 ویډیو لینک دلته واچو دا پیډ شو ما ته 1 ټن کوین راکړو. نو دغه برخې څخه هم په دغه شرایط تاسو کولی شئ چې ټن کوین وګټئ. او راځم اوس درېیمه طریقه تاسو ته ښیم چې درېیمه طریقه کومه یو د درېیمه طریقه دلته ګورئ ملګرو انوایټ فرند ارن مني تاسو به په دې کلیک کوئ. دلته ملګرو بیا ډېره زیاته ګټه دلته تاسو ته درکوي. دلته ګورئ ملګرو 2000 ټن کوین ریوارډ پول دا به دی وړیا په خلکو باندې تقسیموي دغه 2000 ټن کوین په دې کې به دغه به موږ څنګه ترلاسه کوو څه شرایط دي ګورئ ملګرو د دغه تر شروع چې ده د دغه 2000 ټن کوینو ګیویوی شروع چې ده تقریبا 240 ساعته وروسته کېږي یعنې 240 ساعته دغه 2000 ټن کوین په 1500 کسانو تقسیم کېږي. دلته ګورئ 1500 کسانو باندې د دې کې به اوس موږ څنګه ځان راجستر کوو څنګه شرایط دي. دا ملګرو بیا د ریفرل مسابقه ده. دلته چې تاسو څونه ریفرل ولرئ تاسو ته د دغه 2000 ټن کوینو څخه یو مقدار درکوي. مثال په ډول دلته ګورئ دغه لومړنی کس ده په 13 راوند کې دا ګورئ دا 3م راوند ده
یعنی 2 ځلې مخکې هم دغه مسابقه ترسره شوې او خلکو ته ټون ورکول شوي. په دوم راوند کې مثلا دغه کس ګورئ د 8556 کسان انوایټ کړي او دته 106 ټون کوین جایزه ورکړل شوې چې تقریبا په حساب کې $200 راځي. مثلا دا دوم نمبر کس دا دوم راغلی ده، د مثلا 4933 کسان دعوت کړي، دلته 100 ټون کوین دته جایزه ورغلی. مثال تاسو دریم کس کته شي 80 ټون کوین هم داسې څلورم کس هم داسې تر 1500 کسانو دا جایزه ورکوي ملګرو ښه. یعنې که تاسو 500 نفر هم راشئ تاسو ته 1 ټون کوین درکوي. دلته ګورئ 500 نفر صرف 22 کسان دعوت کړي، 22 کسان دعوت کړي دته 1 ټون کوین جایزه ورکړي. یعنی 22 کسانو دعوت ډیر اسانه ده ملګرو. که چېرته تاسو هم 13 کسانو پورې دعوت کوي او په دې دریم راوند کې ډیر امکان لري چې 1 ټون کوین پورې تاسو هم وګټئ. دلته ګورئ ډیر کم کسانو په دعوت خلکو ټون کوین ګټلي. مثلا د کس 15 کسان دعوت کړي 1 ټون کوین جایزه. پورته ګورئ نور هم شته ده. د کس مثلا 50 کسان دعوت کړي 2 ټون کوین جایزه. یعنی په 50 کسانو 2 ټون کوین جایزه ورکړي. نو که چېرته تاسو هم کولای شئ د ملګري دعوت کوي، تاسو له دغه برخې څخه هم کولای شئ جایزه ترلاسه کړئ. او د دې کار لپاره څنګه چې مې ویل 142 ساعته پاتې. نو چې تاسو څومره کسان دعوت کړئ 142 ساعته وروسته ګیو وی ترسره کیږي او تر ډېر امکان لري چې تاسو ته دې کې 2 تر 15 یا 6 ټون کوین راوځي. نو دغه ملګرو 3 طریقې وي چې په دغه 3 طریقو تاسو کولای شئ بغیر له مایننګ دې څخه ټون کوین ترلاسه کړئ. او څنګه چې مې ویل کوشش کوئ چې دې کې دا لیولونه راواز کړئ او دغه پورته ګورئ دا ټول ماکس کوي. د ما ګوره ماکس دي ملګرو، پروفیټ مې هم ماکس ده، کارټونه مې هم 45 پر 45 ماکس دي او همداشان دا برخه هم. نو دا ګورئ ما تقریبا 4 لیوله واس کړي پکې او د ټولو څخه ماته د ورځې 2 میلیون کوین مایننګ کوي. ښه نو دا تر دا راځئ اوس ملګرو تاسو ته دغه 1 ټون کوین چې ماته اجازه راکړې دا وډرا کو لایف وډرا ثبوت تاسو ته وړاندې کوم. ښه نو دوستانو د وډرا لپاره به تاسو د ایکسچینج آپشن ته راسئ. اول به وډرا آپشن ووهئ بیا ایکسچینج. دلته ګورئ ما 1 ټون کوین جایزه چې راوتې وه راسره ده. دلته به تاسو وډرا ټو وایلټ باندې کلیک کوئ او دغه 1 ټون کوین به زه اوس له دې وډرا کوم. لومړی به تاسو په کنیکټ وایلټ باندې کلیک کوئ. دلته به خپل ټون کیپر انتخاب کوئ ورته او دا اوس د ټون کیپر وایلټ ته دا به اوس موږ کنیکټ کوو. ښه نو ملګرو ټون کیپر ته راغلو، دغه دلته به کنیکټ آپشن و، خپل فینګر یا کوډ به ورکو او خپل وایلټ به د دې ګلوبین ماین سره کنیکټ کوو. نو دغه د زما وایلټ کنیکټ شو، بیرته ځم ګلوبین ماین ته. دا څنګه چې وینئ وایلټ مې کنیکټ شو، دلته زما ادرس هم راغی. اوس به دلته ما سره 1 ټون کوین د څنګه چې وینئ ماکس و هم دغه 1 ټون کوین وډرا کوم چې فری راکړی. وډرا فاونډ وهو نو دغه د سکسس شول زموږ وډرا ملګرو. څنګه چې ګورئ انډر ریویو ته راغله. دغه تر 40 ساعتونو پورې ټایم نیسي چې پیډ شي او د موږ وایلټ ته ورسیږي. نو دا فعلا انډر ریویو کې ده. زه دغه ویډیو سکیپ کوم ملګرو او چې راغله تاسو ته ښیم. ښه نو ملګرو 40 ساعته ټایم تیر شو او ما ویډیو سکیپ کړه. څنګه چې ګورئ زما وډرا له انډر ریویو ووته او پیډ شوې ده. دا وینئ پیډ شوله یعنې ترسره شو. که زه وایلټ ته راشم دا ګورئ همدغه نن د نومبر 8 دغه فعل حال تقریبا 1 بجه 2 بجې شاوخوا ماته وډرا راورسېده. دلته ګورئ 1 ټون کوین بالکل پیډ شوی ده او ماته فری راغلی ده. څنګه چې وینئ دلته هم پیډ شوی ده. نو بالکل سیسټم حقیقي او ریل ده. کوشش کوئ دې کې کار